بسم الله الرحمن الرحیم. د انګلیش ټو پښتو لرنینګ کورس ګرانو زده کوونکو نوی کلاس ته ښه راغلاست. نن ورځ مې په دغه کلاس کې تاسو ته د انګلیسي ژبې هغه بنیادي ټکي راوړي دي چې زده کول یې ډېر مهم دي، او که چیرته مو دغه ټکي، دغه الفاظ، دغه کلمې د انګلیسي ژبې په صحیح ډول سره زده کړئ، نو زه مطمئن یم چې تاسو به 50% انګلیسي زده کړئ. نو هیله ده چې دا کلاس تر پای پورې وګورئ. د دغه کلاس لومړی دا ټکی دی اونر. اونر مالک یا څښتن ته وایي. دوهم ټکی دی ډاوټ. ډاوټ شک. انټایر. انټایر ټول. سیلیبریټ. سیلیبریټ لمانځل. بل ټکی دی سینټ. سینټ عطر یا ځینې خلک ورته خوشبويي وایي. انفورم. انفورم مطلب دی خبرول، یو چاته خبر ورکوله. یو څوک چې نوی خبر، نو تو ورته وایې چې هغه خبر که در سره، نو په انګلیسي کې به وایو چې انفورم هیم، هغه خبر که. بل اهم ټکی چې دی د انګلیسي ژبې چې زیات کارول کېږي په روزانه ژوند کې یا په روزانه انګلیسي کې، هغه ونس ده. ونس د ونس معنی ده یو ځلې. بل دی میډل. میډل منځ. سوري. سوري بخښنه غوښتل یا معذرت غوښتل. دا ټکی ډیر زیات استعمالیږي په انګلیسي کې. پوش. پوش ټیله کول یا پورې وهل. ریمو. ریمو ختمول. فری. فری آزاد یا مفت هم ورته وایي. بل ټکی دی چینج. چینج بدلول. ډیلیټ. ډیلیټ ختمول یا لرې کول. بل ټکی دی کاونټ. کاونټ شمیرل یا ګڼل. بلیم. بلیم تهمت لګول یا ملامتول. وید. وید سره. سی. سی لیدل. الاود. الاود په لوړ اواز یا په جګ اواز سره. ریسټ. ریسټ آرام کول یا استراحت کوله. بل ټکی دی چې زیات کارول کېږي، هغه دی ناو. ناو د ناو مطلب دی اوس. هاید. هاید پټېدله. ټرست. ټرست اعتبار کول، باور کوله. اراوند. اراوند شاوخوا یا ګرد چاپیرې. دیر. دیر هلته. هیر. هیر دلته. سمارټ. سمارټ تکړه. وینډو. وینډو کړکۍ. ډور. ډور دروازه.
شیر شیر شریکوله suddenly suddenly ناڅاپه یا ناببره یا بېپامه obviously obviously څرګنده توګه یا ښکاره totally totally په مکمله توګه یا په پوره توګه initially initially لومړنی search search پیدا کوله یا لټوله smell smell بویوله wanna wanna د یادونې وړ ده چې wanna په انګلیسي ژبه کې د want to لنډ حالت یا مخفف حالت یا کنټراکشن فارمې ده د want to په ځای په لنډ ډول لیکل کېږي wanna دا په انګلیسي کې په فارمل او ان فارمل دواړو کې زیات کارول کېږي wanna shame shame شرمېدله nervous nervous خپه waste waste د waste څو معنی دي د waste لومړی معنی ده ضایع کوله دوهمه معنی ده که چیرته ناون سي بیا ګند ته حمل کېږي ګند یا خځلې waste spend spend د spend هم څو معنی دي په انګلیسي کې لومړی معنی ده مصرف کوله لکه پیسې مصرف کول یا هر څه مصرف کوله دوهمه معنی ده تیروله spend تیرول لکه وخت تیرول لکه ما په کابل کې 10 ورځې تیرې کړلې نو دې لپاره په انګلیسي کې موږ spend استعمالوو down down ښکته یا لاندې up up پورته light light د light مقصد دی رڼا both both دواړه twice twice دوه ځلې close close بندوله far far لرې correct correct صحیح یا سمه بل مهم لغات ته چې زیات استعمالیږي په انګلیسي ژبه کې زیات یوسیج لري هغه د set set د set معنی ده کېناستل stand stand درېدله leave leave روانېدل hold hold نیول promise promise وعده کول یا ژمنه کول یا قول کول چا سره یو خبره کول fight fight د fight معنی ده جنگ یا جګړه کول love love مینه لرل یا مینه کول کال کال زنګ کول او بل معنی ده
چاته غږ کول یا نارې وهل یا کال هیم هغه ته غږ وکړه. go go تلله. come come راتلل. think think فکر کول یا سوچ کول. return return واپس کول. give give ورکوله. cousin cousin د تره زمن یا د ماما زمنو ته هم استعمالیږي. learn learn زده کوله. friend friend ملګری یا دوست. enmity enmity دشمنی یا دښمنی. flag flag بیرغ یا جنډه ځینې خلک ورته وایي. early early وختي. late late ناوخته. wash wash مینځل. think think فکر کول یا سوچ کول. alone alone یوازې. special special خاص یا ځانګړی. mountain mountain غر. walk walk قدم وهل. talk talk خبرې کوله. wrong wrong غلط. fault fault ګناه. read read لوستل. speak speak خبرې کوله. use use استعمالوله. hurt hurt زړه. drive drive چلول. slowly slowly قرار. smoke smoke سیګریټ څکول او بل معنی ده لوګی. لوګي ته هم ویل کېږي سموک. reach reach رسیدل. ahead ahead وړاندې یا مخته. back back شاته. elder
elder مشر peace سوله یا امن. د انګلیش ټو پښتو لرنینګ کورس ګرانو زده کوونکو، د نن ورځې کلاس تر دې ځای پورې و. هیله ده چې یو څه مو ورڅخه زده کړي وي. که غواړئ چې انګلیسي ژبه په سیمپل ساده پښتو ژبه کې زده کړئ، نو مهرباني وکړئ زموږ انګلیش ټو پښتو لرنینګ چینل در سره سبسکرایب کړئ او ترڅنګ یې د بیل آیکن ووهئ او بیا په آل کلیک وکړئ. دې سره به زموږ هر نوی کلاس چې موږ یې روزانه اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي. او که چیرته کومه غوښتنه، نیوکه یا پیشنهاد لرئ نو مهرباني وکړئ موږ ته یې په کمنټ باکس کې پرېږدئ. تر بیا چې زه حاضرېږم تر هغې مو په پاک رب سپارم. هر چیرې چې یاست الله مو مل شه. Thank you so much for watching.